السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. راشد خان وایي د بابر اعظم پر وړاندې زما پله درنه ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او د پاکستان سوپر لیګ کې د لاهور قلندرز لوبډلې برخه اخیستونکی راشد خان وایي د بابر اعظم پر وړاندې زما پله درنه ده، خو بیا هم باید بابر اعظم ته ښه توپچونه وکړم. لاهور قلندرز او پېښور زلمي لوبډلې سبا په PSL کې د یو بل سره مخامخ کیږي چې تر لوبې وړاندې راشد خان په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې زه د سترو لوبغاړو پر وړاندې له توپچونې څخه خوند اخلم. هغه وایي زه به په خپل لین او لینت باندې تمرکز وکړم. بابر اعظم په درې واړو فارمټونو کې یو له غوره توپوهونکو څخه دی. زه به ښه توپچونه وکړم، داسې توپوهونکي ته بده توپچونه نسم کولی. راشد خان د لاهور قلندرز لوبډلې په اړه وویل چې د لاهور قلندرز سره زما دریم سیزن دی چې تر دې دمه ښه روان دی او د ټرافي ګټل لویه لاسته راوړنه ده. هیره دې نه وي چې په شلاوریزه کرکټ کې چې کله هم بابر اعظم د راشد خان سره مخامخ شوی دی نو بابر اعظم ناکام راغلی دی، راشد خان د هغه په سوځولو کې بریالی شوی دی. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.